السلام علیکم ستړي مشئ زه صفي الله ستانکزی یم تاسو د ازادي سټوډیو کتلو ته رابولم. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو پرېکړه کړې چې د صدراعظمۍ او د پارلمان د ریاست لپاره به خپل کاندیدان معرفي کوي. د بیلابیلو ګوندونو استازیو پرون ماښام غونډه وکړه او په دې مسایلو موافقې ته ورسېدل. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی چې اړ دی ائتلافي حکومت جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند بریا دغه مخالف ګوندونه سره یو کړي دي. مسلم لیگ، نواز ګوند، د پیپلز ګوند، مجلس متحده عمل، عوامي نشنل ګوند او نورو ګوندونو کوربه وو. دا ګوندونه بالاخره د صدارت او د پارلمان د څوکۍ لپاره د کاندیدانو په معرفي سره جوړ راغلل. موږ پرېکړه کړې چې د ټولو سیاسي ګوندونو کاندیدان به په پارلمان کې سیالي وکړي. د ټولو د پرېکړې له مخې د پارلمان رئیس به له پیپلز ګوند او د صدراعظمۍ کاندید به له مسلم لیگ نون ګوند څخه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د جولای 15 نیټې ټاکنې ګټلې، خو د حکومت د جوړولو لپاره یې په ملي اسمبلی کې کافي څوکۍ نه دي ترلاسه کړي. عمران خان که څه هم ځینې خپلواک کاندیدان خپل کړي، خو د پوره 22 کاندیدانو د جلبولو هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ایران وایي چین د اټومي تړون په ساتلو کې مهم رول درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دا خبره له خپل چینایي سیال وانګي سره په لیدنه کې کړې ده. د آسیان یا د جنوب ختیځي اسیا د ټولنې په غونډه کې د ایران او چین د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه. محمد جواد ظریف په سنگاپور کې خپل چینایي سیال وانګي ته وویل چې له ایران سره د اټومي تړون په ساتلو کې چین مهم رول درلود. د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دغه تړون د برخلیک په اړه وضعیت کړکېچن شوی و او ایران یې د ساتلو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له دغه تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ورسره یې بیا پر ایران بندیزونه ولګول. ټرمپ بیا پرون په پنسلوینیا او وړمه ورځ په فلوریدا ایالت کې له ایران سره د چال چلند د شوالي تمه وښوده. هغه هیله ښکاره کړه چې ایراني چارواکي به ژر ورسره خبرې وکړي. ملګروملتونو سازمان د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته رابللي دي. د یمن لپاره د ملګروملتونو د سرمنشي خاص استازي مارتین ګریفټس پرون په امنیت شورا کې داسې وخت دا خبره وکړه چې پرون د یمن په حدیده کې په یو هوایي برید کې 26 کسان هم ووژل شول. د یمن لپاره د ملګروملتونو د سرمنشي خاص استازي مارتین ګریفټس وایي د یمن د جګړې ښکېلې خواوې باید د سولې د یو لړ خبرو لپاره په سپټمبر میاشت کې په ژنیف کې سره کینی. ملګروملتونو داسې وخت د یمن د جګړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی چې پرون په حدیده ښار کې هوایي برید شوی دی. د یمن یو سیمه ییز چارواکي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حمله کې چې د کب نیونکو پر یو مارکیټ شوی 260 کسان وژل شوي دي. سره صلیب ویلي د دې برید د شاوخوا 500 سختو ټپیانو د درملنې هڅه یې کړې ده. حوثي اغیانو بیا ویلي چې د سعودي عربستان لخوا په برید کې 40 کسان وژل شوي دي، هغه څه چې د سعودي چارواکي یې ردوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یو ویان د یمن په حدیده باندې په هوایي برید کې لاس لرل رد کړي دي. امرسن منانګاګوا د زیمبابوې جمهور رئیس انتخاب شو. د ټاکنو پایلې مخالفو ګوندونو رد کړي دي. My fellow Zimbabweans, 22 کلن امرسن منانګاګوا خپل 40 کلن سیال نیلسن چامیسا ته په انتخاباتو کې ماته ورکړه. امرسن منانګاګوا چې په یو پوځي کودتا کې د زیمبابوې د پخواني واکمن رابرټ موګابي 30 کلنه واکمني ورټوله کړه، دا د انتخاباتو ګټونکی هم اعلان شو. The votes received by Mnangagwa Emerson Dambudzo په ولسمشریزو ټاکنو کې د منانګاګا امرسن زینو پی اف ګوند لخوا ګټل سوي رای له نیمایي زیاتې دي، نو ځکه دی سر لننه د زیمبابوې د جمهوریت منتخب جمهور رئیس اعلانیږي. انتخابات د تیرې دوشنبې په ورځ وشول چې ورپسې د مخالفانو سختې مظاهرې وشوې.
مخالفان د ټاکنو پایلې نه مني او ګڼ پوځیان د وضعیت د کنټرول لپاره په مرکز حرارې کې ځای پر ځای شوي دي. او اپل لمړنی شرکت شو چې د ونډو ارزښت $1 تریلیون ته ورسید. له سې شنبې ورځې راهیسې د اپل شرکت هره ونډه 7% زیاته شوې ده. لمړنی شرکت چې د ونډو ارزښت یې له $1 میلیارد واوښت. اپل شرکت د آیفون، ماک بوک او آیپاډ په تولید سره دې ځای ته رسېدلی دی. د پنجشنبې په ورځ د نیویارک د ونډو په بازار کې د اپل هره ونډه په $207 خرڅېده. اپل په 1986 کال کې د سټیو جابز لخوا جوړ شو چې په ډېرې چټکۍ د ټکنالوژي د نړۍ په یو سرلاري شرکت بدل شو. په ټوله نړۍ کې د اپل 1 میلیارد وسایل فعال دي او 588 میلیونه انسانان د اپل تولیدات کاروي. د ازادي سټوډیو خبرونه مو ولیدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلای شئ. تر بیا.